السلام علیکم ملګرو. علي امین ګنډاپور یو ځلې بیا کارنامه کړې ده. پښتنو تاسو ته پته ده په پی ټي آی باندې پابندي لګېدلې ده. و چې په پی ټي آی دې پابندي زر ولګي که نه، په کوټ کې یې څه کړی دی، درخواست یې جمع کړی دی ملګرو. اتاتارړ چې دی نو په اسلام آباد کې تاسو ته پته ده هغې کانفرنس هم کړی و. په کانفرنس کې هم ویلي چې په عمران خان چې دی نو 9 مۍ مقدمات او ډېر مقدمات یاد کړو، په هغې د وجې نه څه دي په دې باندې پابندي لګولي دي. نو ملګرو علي امین ګنډاپور هم خپل بیان راغی او ډېر ښایسته بیان یې راغی ملګرو. همیشه هغه د عمران خان سره ورسره دی او په پی ټي آی باندې څوک پابندي نشي لګولی. راځئ ویډیو راسره مکمل وګورئ ملګرو. که تاسو ته پته آرټیکل 6 په پی ټي آی والا باندې لګي، نو آیا آرټیکل 6 سره چې په کوم کسانو باندې ولګي که نه ملګرو، په پی ټي آی والا چې کله آرټیکل 6 ولګي په کوم کسانو باندې ملګرو، نو په هغو باندې پاسپورټونه به څه شي بلاک شي، د هغه نه پس شناختي کارډونه به بلاک شي. آرټیکل 6 چې پرې ولګېد ملګرو، نو هغوی ته به بیا پانسي ورکړی کېږي، هغوی به ختمېږي د دنیا نه ملګرو. نو د دې وجې نه علي امین ګنډاپور همیشه داسې خبره کړله چې که نه د ټولو پښتنو زړونه خوشحاله کړل. نو نن بیا بیان راغی ملګرو، ټول راسره دا وګورئ او د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ، ځان د دې خبرو نه لږ خبروئ. ښه، په عمران خان باندې آرټیکل 6 ولې لګي ملګرو؟ هغه د ملک دپاره یو ښه کارونه کول، د هغه د وجې نه پرې اوس آرټیکل 6 لګي. د ملک د پیدې دپاره روان و، ملک یې صحیح کاوه، د هغه دپاره عوام ورسره ډېره زیاته مینه کوي، د دې دپاره پرې آرټیکل 6 لګي. نو ملګرو راځئ د علي امین ګنډاپور د خبرې راسره واورئ ملګرو. علي امین ګنډاپور وایي او په پی ټي آی باندې هیڅوک نشي کولی چې هغه باندې پابندي ولګي، ځکه چې پی ټي آی یو مقبولیت ډېر زیات دی او د هغه نه پس وایي د چا پلار پې هم پابندي نشي لګولی او پی ټي آی به حکومت ډېر زر راځي، ځکه چې کومه منډیټ چې چوري کړو اخیستی ترې په زور، نو هغه ولې اوس بېرته ورکوي ملګرو. نو هغه د وجې نه پی ټي آی والا دپاره خوشخبري هم ده، خو دا پابندۍ د لګولو دا خبره ده انشاءالله دا به هم ډېر زر ختمه شي. علي امین ګنډاپور بیان هم راغی، د امریکې نه هم بیان راغلی چې دا ډېر غلط کار دی، ځکه چې د امریکې نه بغیر وایي تاسو پابندي په یو پارټۍ باندې وایي نشي لګولی. جي د هغې محکمه کوم وزیر خارجه چې دی نو هغه څه کړی دی، بیان ورکړی دی ملګرو. نو ټول دپاره انشاءالله ډېر زر به خوشخبري راشي، عمران خان به ډېر زر راشي. تاسو ضرور همیشه دعاګانې د عمران خان دپاره کوئ، ځکه چې د دې ملک دپاره راغلی دی، همیشه د دې ملک دپاره کار کړی دی. دغه نوي معلوماتو ما ویل چې تاسو شریک کړم، ځکه چې علي امین ګنډاپور دا بیان اوس راغی، نو ما ویل چې تاسو شریک کړم.